هیله ده چې تاسو به روغ او جوړ خوشحاله اوسئ. قدرمنو دوستانو، تاسو لپاره مې نن بیا په زړه پورې او بهترینه طریقه راوړې ده. په هغې طریقې سره موږ کولی شو د هر چا موبایل هیک کړو، د هر چا موبایل د ګیلري شیان په خپل موبایل کې وګورو. نو دوستانو ډیره اسانه طریقه ده. نو موږ څنګه کولی شو چې د هر چا موبایل هیک کړو په ډیرې اسانۍ سره. دوستانو زموږ ویډیو در سره لایک کړئ او زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د بیل آیکن نښان کلیک کړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو پر وخت تر تاسو در ورسیږي. خو دوستانو راځئ چې ویډیو پیل کړو. خو دوستانو تاسو به راشئ خپل پلی سټور په موبایل کې راخلاص کړئ او پلی سټور راخلاصه وروسته به دوستانو تاسو دغه نوم په د پلی سټور په سرچ کې ولیکئ. دغه کوم نوم چې دوستانو تاسو ته ښکاري دغه نوم به تاسو په پلی سټور کې ولیکئ او دغه اپلیکیشن به بیا را انسټال کړئ او بیا به راشئ په دغه اوپن باندې به ورته کلیک واخلئ. د کلیک اخیستل وروسته به دوستانو تاسو دغه اپلیکیشن د هغه چا موبایل کې هم انسټالوئ چې غواړئ تاسو د هغه موبایل هیک کړئ یا تاسو د ملګري موبایل وي غواړئ چې هغه هیک کړئ. کله مو چې د هغه په موبایل کې انسټال کړ دوستانو نو په هغه موبایل کې به تاسو راشئ دغه پاس شیر اپشن دوستانو هغه ته به ووایئ چې د پاس شیر اپشن ووهه او اوکې باندې کلیک واخلو. او بیا دوستانو یو پرمیشن دغه ته غواړي دغه پرمیشن به هم دوستانو موږ ورته الاو کوو. دغه اپلیکیشن دوستانو ځان ته یو پرمیشن دی زه راځم دغه پکې پیدا کوم. دغه د دوستانو تاسو کتلی شئ دغه لاندې پرمیشن به دوستانو ورته الاو کړئ. الاو کول وروسته به دوستانو تاسو دغه ډکئ او دا ته به سټار ناو باندې کلیک واخلئ. کلیک اخیستلو وروسته به دوستانو تاسو چې راشئ په دغه ځای باندې کلیک واخلئ. دوستانو هغه ملګري ته به تاسو وایئ چې تاسو راشئ په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. هغه ملګری چې په کله شیر بټن باندې کلیک وکړي هغه ته به یو کوډ ورکړي. هغه کوډ به دوستانو تاسو ورته وایئ چې موږ ته وښایه. دوستانو هغه کوډ چې کله تاسو ته وښایي نو تاسو به راشئ په لاندې اکسس بټن باندې تاسو کلیک واخلئ او هغه کوډ چې تاسو ملګري تاسو ته رالیکلی دی هغه کوډ به دغه ځای کې ورکړئ او بیا به راشئ په دغه لاندې اکسس بټن باندې به ورپسې کلیک واخلئ. کلیک اخیستلو وروسته به د هغه موبایل ټول شیان سمدستي ستاسو موبایل ته راشي. نو تاسو بیا په ډېرې اسانۍ سره کولی شئ د هغه ملګري موبایل شیان په خپل موبایل کې وګورئ. هغه که ګیلري وي هر څه تاسو په خپل موبایل کې کتلی شئ په ډېرې اسانۍ سره. دوستانو د هغه ما سره یو بل موبایل نشته چې دغه طریقه تاسو ته پکې وښیم. تاسو کولی شئ دغه طریقه وازموئ او ویې ګورئ. زما خپله یو بل کس سره دغه طریقه ولیدله هغه کار وکړ. نو اوس ما سره دا بل موبایل نشته چې تاسو ته یې وښیم. نو دوستانو دغه ویډیو تر همدې ځایه وه. که ویډیو مې خوښ شوي در سره لایک کړئ او زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.